ملګرو مذهب د انسان فطري ضرورت دی. دا خبره الله تعالی د انسان په ضمیر کې ایښې ده چې د دې دنیا خالق، مالک او رازق څوک نه څوک خوشته دی. خو د دې باوجود هم په دې دنیا کې غیر مذهب خلکو یو لوی تعداد موجود دی. نن چې موږ د کوم مذهب حواله سره خبره کوو هغه ته ویل کېږي پارسی مذهب. د پارسی مذهب بنیاد او مرکز پخوانی فارس کوم ته چې اوس ایران ویل کېږي هغه ځای نه دی. د دې مذهب بانی ته زوراستر ویل کېږي. هم په دې وجه باندې د دې مذهب پیروکارو ته پارسی، آتش پرست او یا زوراستریان نوم ورکړی کېږي. دغه خلک د هور عبادت کوي. د دوی په نظر کې هور ډیر زیات زورور شی دی. دا سوازول کوي. همدغه شان دا د دوی قسمت هم ټیک کولو باندې قادر دی. ملګرو په دې ویډیو کې به موږ پارسی مذهب سره تعلق لرونکي خلکو متعلق خبرې کوو او د دې باره کې به هم خبره کوو چې د مهال په دنیا کې د دوی تعداد څومره دی او د دوی عقیده څه ده، دوی د خدای باره کې څه سوچ لري. ملګرو آتش پرستی د دې دنیا ټولو نه زوړ مذهبونو کې ګڼل کېږي، ځکه چې د اندازې مطابق محققین وایي چې د دې مذهب شروع تقریبا 2.5 کاله وړاندې شوې وه. ملګرو د دې مذهب کتابونو ته د ساتیر ویل کېږي. که تاسو چېرته د دې د ساتیرو مطالعه وکړه نو تاسو به د حیرت سمندر ته ورډوب شئ. د دې مذهب تعلیماتو مطابق دوی خدای د پاره د حکمت والا رب یعنی د حکمت والا خدای نوم استعمالي. د پارسیانو مطابق الله تعالی وحده لا شریک دی. انساني شعور د دې ادراک هم نشي کولی. د دې مذهب تعلیماتو مطابق الله تعالی یو دی او هغه اولاد نه لري. هغه په هر څیز باندې قادر دی او بې نیازه دی. لکه څنګه چې مسلمانانو ته په سوره اخلاص کې تعلیمات ورکړي کېږي، دغه رنګ تعلیمات په پارسی مذهب کې هم موندل کېږي. په دې مذهب کې الله تعالی کوم د پاره چې دوی ایشور لفظ استعمالي د هغې نه څه آغاز شته او نه څه انتها. الله تعالی نه چرته ښځه لري، نه لوډیانې او نه زامن، بلکې هغه د هر څیز نه بې نیازه دی. دا هر څه د الله تعالی مخلوقات دي کوم چې الله تعالی ډېر لوی علم لرلو په وجه پالي. انساني سترګې الله تعالی نه لیدلی شي او نه د الله تعالی چرته څه وجود شته او نه سوری. خو د دې باوجود هم الله تعالی انسان ته د خپل ځان نه زیات نږدې دی. ملګرو تاسو به په دې حیرانه شئ چې د دې مذهب کتابونو اویسټا او یاسنا کې الله تعالی غفور رحیم دی. ملګرو دا خبره د حیرت وړه پدې ده چې دغه کتابونو کې دا خبره بالکل واضحه ښودل شوې ده چې د الله تعالی نه څه جسامت شته او نه سوری، بلکې هغه د یو پیمانه په ذریعه هم نشي ناب کېدلی او نه الله تعالی څه مجسمه لري. ملګرو دا د فارسی مذهب هغه خیالات او نظریات کوم چې موږ تاسو سره شریک کړل. ملګرو لکه څنګه چې وخت تېرېدو سره په ټول مذهبونو کې بدلون راغلی دی، د هغه مذهب پیروکار چې دی هغوی په دې کې وخت سره هغه تعلیمات هیرولو کوشش کړي او په دې کې ملاوټ کولو هڅې کړي دي. دغه شان صورتحال پارسیانو سره هم مخې ته راغلی. لکه څنګه چې د نه وړاندې موږ ذکر وکړو چې د پارسی مذهب اصل ځای ایران دی، فارس. د دې مذهب باچایانو وخت سره په دې مذهب کې تبدیلیانې وکړې او وخت سره د هور عبادت شروع کړو. لکه څنګه چې مونږ کتلی شو چې حضور صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاوېدو نه پس حضور صلی الله علیه وسلم مدینه خپل ریاست جوړ کو او وخت سره د مختلف باچایانو ته خطونه ولیږل او د اسلام دعوت ورکړ. حالانکه په دې وخت کې ایران د دنیا ډېر لویه طاقت و، خو د دې باوجود هم د کسرا محل کې هغه هور په یو ګوټ کې ولیدو د کم چې دوی عبادت کوم. د یو روایت مطابق چې کله حضور صلی الله علیه وسلم د دنیا ته تشریف راوړو یا پیدا شو نو دغه هور وی په خپله مړ شو. د کوم باره کې چې د دوی نظریات و چې دغه هور کله هم نه مړ کېږي. کله چې په ایران کې دغه مذهب سره تعلق لرونکو حکومت ختم شو نو د نور مذهب سره تعلق لرونکي خلکو په شان پارسی مذهب سره تعلق لرونکي زیاتره خلکو هم اسلام قبول کړ. موجوده وخت په دنیا کې په ډېر کم شمیره کې پارسی مذهب سره تعلق لرونکي خلک موجود دي. کنن مونږ دغه خلکو نظریاتو او عقایدو ته وګورو نو دا د دوی خپل اصلي مذهب سره هم تعلق نه ساتي، بلکې د دوی نظریات اوس ډېر زیات ملحدانه او مشرکانه دي کوم چې اسلام او نور یو مذهب سره هم سمون نه خوري. تاسو په دې باندې ان شئ چې دغه مذهب کې د ورور او خور واده هم جایز شمارل کیږي. په دې مذهب کې یو رسم دا هم شته دی چې پارسی بل مذهب سره تعلق لرونکي زنانه او یا هلک سره واده نشي کولی. که څوک دغه جرم وکړي نو د هغه اولاد دوی خپل معبد یعنی د عبادت ځای ته نه پرېږدي او نه اجازت ورکوي. ویل کېږي چې کله مسلمانانو ایران فتح کو نو هلته نه څو خاندانونه وتښتېدل او انډیا ته رالل او په هندوستان کې دوی په ګجرات کې آباد شول او بیا دوی دلته کې استوګنه اختیار کا. موجوده وخت په دنیا کې ټولو نه سوا پارسیان د هندوستان ښار ممبئی کې
موجود دي. امریکای په شمول دنیا زیاتره ملکونو کې د دوی خاندانونه آباد دي. د دوی باره کې ویل کیږي چې دا د ټولو نه زیات امرترین خلکو مذهب دی. دوی په غټ غټ محلونو کې اوسېږي او ټولو نه زیاتې قیمتي کانې خوري. صرف دا نه بلکې د دنیا یو څو امرترین خاندانونو تعلق هم دغه مذهب سره دی. د یو روایت مطابق کله چې د دغه قوم خلکو هندوستان کې پناه واغسته نو هلته کې موجود راجا نه د پناه مطالبه وکړه. دلچسپ خبره ده چې کله دوی هلته کې پناه مطالبه وکړه نو د ګجرات خلک د دوی په ژبه نه پوهېدل، نو دې وجې نه د دوی خواهش چې و د هغو سمج نه بهر و. خو راجا د دوی پوهه کولو لپاره په یو برتن کې پی واچول چې دوی ځان سره نور خلک نشي شاملولی. د دې مقصد هم دا د روایت مطابق په اشارو کې د دوی سردار پیو ته چینی واچوله چې لکه څنګه په پیو کې چینی حل شي پته نه لګي، دغه شان به مونږ هم ستاسو ترمنځ پاتې کیږو. نو دغه واقعې نه پس دوی ته هلته د اوسېدو اجازت ملاو شو. کتونکو په دنیا کې ورځ تر ورځه د پارسي مذهب سره تعلق لرونکي خلکو تعداد په کمېدو دی. د دې وجه دا هم کېدی شي چې دا خلک تعلیم ته زیاته توجه ورکولو نه پس خپل کاروبار اړخ ته ټوله توجه واړوي. واده کولو او بچي پیدا کولو تکلیفونو نه دوی ځان لرې ساتي. د یو سروې مطابق په بمبئی کې هر کال 900 پورې پارسي مذهب سره تعلق لرونکي مړ کېږي. خو د دې حساب سره د دوی مذهب کې پیدا کېدونکي ماشومانو شمیره چې دا هغه 200 نه 250 پورې ده. هم دې وجې نه د بھارت حکومت هم لګیا دی چې د دوی مذهب ختمېدو نه بچ کړي. دوی واده طرف ته رابللو کوششونه شروع کړي. لکه څنګه چې مونږ ذکر وکړو چې وخت سره سره د دوی شمیره کې کمی را روان دی. د یو سروې مطابق په هندوستان کې د مهال 80,000 پورې پارسي مذهب سره تعلق لرونکي خلک پاتې کیږي. په پوره دنیا کې د وخت پارسي مذهب سره تعلق لرونکي خلکو شمیره صرف 100 لکه پاتې شوې ده. د یو سروې مطابق پارسي مذهب سره تعلق لرونکي خلکو کې 10% آبادی چې دا هغه اوس 80 کاله نه بره عمر لري او 15% خلکو شمیره 6 کاله نه کم د ماشومانو ده. د دې بنیادی وجه دوی د واده نه لرې کېدل او بچي پیدا کولو نه ډډه کول ښودل کېږي. د دې خبرې هم څه امید نه دی پاتې چې بل مذهب سره تعلق لرونکي سړی پارسي شي او د دوی کمیونټي ته ځان داخل کړي. کېدای شي کتونکو تاسو ته د دې خبرې پته نه وي چې د دوی مذهب سره تعلق لرونکي ماشومان مختلف سکولونو کې سبق وایي د کومه شمیره چې 99% ښودل کېږي. دغه رنګ پارسي مذهب سره تعلق لرونکي 99% خلک په ښاریو کې ژوند کولو ته. د دې مذهب سره تعلق لرونکي خلکو باره کې دا هم ویل کېږي چې دا خلک ډېر زیات خوش خوراک کوي. په خاصه توګه هندوستان کې اوسېدونکي پارسي چې دي هغو باره کې دغه رایه ده. د دوی سالانه تهوار په موقع د دوی باورچی خانې چې دي قسمه خوراکونو خوشبویانو نه ډکې وي. کتونکو پارسي مذهب سره تعلق لرونکي یو څو شخصیات داسې هم شته چې هندوستان کې اوسېدو باوجود هم دوی په نړیوال کچ خپل مشهورتیا پیدا کړه. په دغه خلکو کې د هندوستان اولنی فیلډ مارشل مانکشا تعلق هم پارسي مذهب سره دی. معروف ساينسدان جهانگیر بابا تعلق هم یو پارسي خاندان سره دی. کېدای شي تاسو ته د دې خبرې هم پته وي چې د هندوستان ټولو نه یو لویه صنعتکار او کاروباري شخصیت جے آر ټاټا تعلق هم پارسي مذهب سره دی. د دې نه علاوه هم د دوی یو قابل ذکر تعداد د هندوستان تجارت کې خپل کار کوي. ممکنه ده چې زموږ یو څو ملګرو ته دا هم پته وي چې پارسي مذهب کې هم فرقې شته. د دغه فرقو قسمه رسومات دي. اگر چې پارسي مذهب سره تعلق لرونکي خلک زیاتره خلک خپل مردگان دفن کوي یعنی خخوي ملګرو په دې کې یو داسې فرقه هم شته چې دوی خپل مړي ټاور اف سايلنس ځای چې دی په هغه کې کېدي چې مرغان یې وخوري. ملګرو دا ونن زموږ ویډیو د خپل ځان د خپل کوروالو او خو شاو سیدونکو خلکو خیال ساتئ. د الله پامان.